السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ملګرو چې کوم په تمنیل کې کوم تصویر تاسو وکړو کته چې تاسو داسې تصویر جوړولو شوق لرئ نو د ویډیو تر اخره پورې وګورئ د یو بیک ګراوند لینک به په ډیسکرپشن کې ورکړم سمپلی تاسو د بیک ګراوند چې کوم نه د تاسو د ډیسکرپشن را ډاونلوډ کې چې کله تاسو د بیک آرت اپلیکیشن کې اوپن کړئ نو تاسو دلته راشي په ایډیټ فوټو باندې وکلیک وکړئ او خپل تصویر چې کم تصویر نه تاسو بیک ګراوند ختم کړی وي او تاسو دلته جوړول غواړئ نو هغه تصویر به تاسو دلته راوړئ سه د سټایل کې به تاسو خپل تصویر کلیک کړئ او بیا به تاسو د بیک آرت اپلیکیشن ته د خپل تصویر راوړي کچې تاسو ته د تصویر نه بیک ګراوند ختمیدلو طریقه نه درځي نو لینک په ډیسکرپشن کې موجود دی هغه ویډیو وګورئ بیا به تاسو په یو کلیک سره خپل تصویر نه بیک ګراوند ختمولی شي بیا به تاسو په پلس باندې کلیک وکړئ او په ایډیټ فوټو باندې به کلیک وکړئ او دا کم تصویر چې کم تاسو اوس لګولی دی دا به تاسو یو ځل دوباره بیا ولګوئ چې کله تاسو دا دوباره راوړو تاسو به دلته کې داسې طریقې سره د سره برابر ولګوئ چې څومره چې د اول تصویر دا به هم تاسو دومره ورسره ولګوئ نو دلته کې به یې داسې څه دا رقم طریقې سره ولګوئ چې کله تاسو ولګول نو تاسو دلته اپاسیټي چې کومه دی هغه به تاسو معمولی شان مخکې کمه کړئ بیا به ایجاز باندې کلیک وکړئ کنټراسټ په مخکې کې کلیریټي به هم مخکې کړئ او سچوریشن چې کوم دی هغه به هم تاسو مخکې کړئ نو اپاسیټي چې کومه دی دا به هم تاسو معمولی شان کمه کړئ بیا به تاسو په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ او په ایډیټ فوټو باندې به تاسو کلیک وکړئ چې کله تاسو په ایډیټ فوټو باندې کلیک وکړئ د دویم بیک ګراوند چې کوم دی دا به تاسو دلته راوړئ او دلته کې به تاسو په بلینډ باندې کلیک وکړئ او بیا به تاسو په سکرین باندې کلیک وکړئ د بیک ګراوند ولا کوم دغه دی د پینجی ولا چې کوم بیک ګراوند دی هغه به اتوماتیکلی ونه ختم شي بیا به تاسو دا داسې طریقې سره ولګوئ چې کله تاسو دلته کې داسې طریقې سره ولګولو تاسو بیا په برش باندې کلیک وکړئ او دا سیز چې کوم دی دا به تاسو ونه داسې طریقې سره ختم کړئ او کچېرې تاسو ته په ویډیو کې څه هم مسله وي تاسو پرې پوهېږئ نه تاسو موږ نه په کمنټ کې تپوس کولی شئ د دې بیک ګراوند او پینج لینک به زه په ډسکرپشن کې ورکړم سمپلی تاسو په هغه لینک باندې کلیک وکړئ تاسو ته به د پینج او بیک ګراوند راشي د به تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ کچېرې تاسو داسې تصویر جوړول غواړئ او که تاسو د لینک نشئ ډاونلوډ کولی د ډسکرپشن تاسو ته سیټ کې زما د انسټاګرام آی ډي ښکاري تاسو په انسټاګرام باندې ما فالو کړئ هلته تاسو ما ته میسج وکړئ زه به تاسو ته په میسج کې د بیک ګراوند او پي ان جي درولېږم دا به چې کله تاسو دلته کې داسې طریقې سره ریموو کړئ ښه صحیح طریقې سره به تاسو دا ختم کړئ بیا چې بره تاسو ته کوم د ټیک مارک نشه ښکاري تاسو بیا په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ او د دې ویډیو د لاندې به تاسو ته د سبسکرایب بټن ښکاري هغه سبسکرایب بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ په خوا کې به درته ګنټۍ نشان راشي په هغه باندې به هم کلیک وکړئ چې زموږ هر یو ویډیو د ټولو نه مخکې ستاسو ته رسي په دې چینل باندې موږ ډیلی همدغه د تصویرانو په باره کې ویډیو اپلوډ کوم که چېرې تاسو ته تصویرانو شوق جوړولو شوق لرئ نو تاسو زموږ یوټیوب چینل لازمي د ځان سره سبسکرایب کړئ چې کله ته تاسو ختم کړو صحیح طریقې سره مو ولګورو بیا به تاسو په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ او اوس به تاسو راشئ د تصویر چې کوم دی دا به تاسو په خپل موبایل کې سیو کړئ چې کله تاسو د خپل موبایل کې سیو کړو دا به اوس تاسو کلر دپاره د لیټ روم په اپلیکیشن کې اوپن کړئ چې کله تاسو لیټ روم اپلیکیشن اوپن کړئ تاسو ته به څه داسې شان انټرفیس راشي تاسو به خپل تصویر باندې کلیک وکړئ اوس به تاسو دلته کې راشئ په کلر باندې به تاسو دلته کې کلیک کړئ او په مکس باندې به تاسو کلیک وکړئ په اول به تاسو د اول نمبر باندې چې کوم دی دا به تاسو معمولی شان کم کړئ او دویم نمبر باندې چې کوم دی ټینټ دا به تاسو معمولی شان زیات کړئ او دریم نمبر باندې چې کوم اپشن دی دا به تاسو معمولی شان زیات کړئ او ټولو نه اخر نمبر باندې اخري نمبر باندې چې کوم دی هغه به تاسو معمولی شان کم کړئ بیا به تاسو بره راشئ په میکس باندې به تاسو کلیک وکړئ چې کله تاسو په میکس باندې کلیک وکړئ دا یو کلر به سلیکټ کړي د هیو چې کوم دی هغه به تاسو معمولی شان زیات کړئ او سچوریشن چې کوم دی هغه به هم تاسو معمولی شان زیات کړئ سچوریشن معمولی شان کم کړئ او لومینس چې کوم دی هغه به هم تاسو کم کړئ بیا به تاسو د کلر ته راشئ هیو چې کوم دی هغه به تاسو زیات کړئ او سچوریشن چې کوم دی هغه به هم تاسو زیات کړئ او لومینس چې کوم دی هغه به تاسو کم کړئ بیا به تاسو دویم نمبر باندې چې کلر دی هغه ته به راشئ هیو به معمولی شان کم کړئ سچوریشن به هم معمولی شان کم کړئ او لومینس چې کوم دی هغه به تاسو معمولی شان زیات کړئ بیا به تاسو په ډن باندې کلیک وکړئ چې کله تاسو په ډن باندې کلیک وکړئ اوس به تاسو دلته راشئ لایټ ته لایټ باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ کانټراسټ به تاسو معمولی شان زیات کړئ هایلایټ چې کوم دی هغه به تاسو معمولی شان زیات کړئ او شډو چې کوم دی هغه به تاسو معمولی شان کم کړئ او وایټس چې کوم دی هغه به هم تاسو معمولی شان کم کړئ او بلیک چې هم دی هغه به هم تاسو معمولی شان کم کړئ چې کله دا سیټینګ تاسو وکړو بیا به تاسو دا اپشن ته راشئ کلیریټي به تاسو معمولی شان مخکې کړئ او
دویم نمبر باندې چې کوم آپشن دی هغه به هم تاسو معمولي شان مخکې کړئ. تاسو ګورئ زموږ تصویر څومره ښایسته طریقې سره ورته کرار شو، څومره ښایسته ښکاري. که تاسو چې د تصویرانو شوق لرئ نو زموږ د پښتو فوټو ایډیټینګ یوټیوب چینل سبسکرایب کول مه هیروئ او سبسکرایب سره سره د ویډیو لایک کول هم مه هیروئ او که ویډیو مو خوښ شي پلیز ویډیو باندې کمنټ هم وکړئ. د نننۍ ویډیو دا د بلې ویډیو پر خپرولو